د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی ریاست رئیس او ورسره ملپلاوي میدان وردګ ولایت ته په سفر د یاد ولایت له خبریالانو او لیکوالانو سره وکتل. په یاده غونډه کې چارواکو وویل خبریالان د ولس او حکومت ترمنځ د پول حیثیت لري او له خبریالانو یې غوښتنه وکړه چې حقایق تر ولس ورسوي. تاسې هغه قلموال یاستئ چې په مابین د دې ولایت د ځوانانو کې چاڼ شده انسانان یاستئ. الله رب العزت تاسې د نظام د ولس د میدان وردګو د ولسونو او د هغوی د ارزښتونو استازي ګرځولي یاست. یو قسم هغه ځوانان دي چې هغه توپک په لاس کې لري یا د موږ تاسو د شرطې په نامه یادېږي یا مو د اردو ملګري دي یا مو د استخباراتو ملګري دي. بعضې هغه ځوانان دي چې هغه په قلم په رسنیو کار کوي. بعضې هغه ځوانان دي چې هغه د تعلیم او تربیې د ترتیب د طریقه را روزل کیږي. دغه ټوله د دغه نظام د ساتنې لپاره بهترین مجاهدین دي. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په یاده غونډه کې وویل د اسلامي امارت له راتګ تر دې دمه خبریالانو خپلو کړنو ته په ښه شان دوام ورکړی او هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي. میدان وردګ ولایت د رسنیو په رابطه دلته چې موږ څونه رادیوګانې لرو یا تلویزیونونه لرو یا نورې چاپي رسنۍ لرو د موږ د هماهنګۍ داسې د سره لکه د یو کور خلک له فتحې دې خواته داسې څه نه دي پېښ شوي چې موږ هغه د تخطیو کمیسیون ملګري سره یو ځای کړو چې د پلان کې خو دا خطا شوې ده. ټول ملګري ټول نشریات د اسلامي امارت د افغانستان د کلتور او د فرهنګ مطابق دي. د میدان وردګو خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي چې د دوی خپرونې د ټولنې د اړتیا سره سمې او په بېلابېلو برخو راڅرخي.